یا الله د ډېرو دروازې مې ټک ټک کړې خو هېڅ چا راته پور را نه کړ. څه وکړم؟ له چا څخه پیسې پیدا کړم چې تر څو کابل ته لاړ شم او وظیفه واخلم. ناصر ته هم نور نشم ودرېدی. هغې بیچاره په هره سخته کې ماته لاس راکړو. څه وکړم خدایه، ته مې مل شي. تنهایی د زړه مې چوي نور زندګۍ ته خو پوهېږي. تنهایی د زړه مې چوي نور زندګۍ ته خو پوهېږي. دا چې غرقه غرقه کېږم له ناکامه درته خاندم. دا چې غرقه غرقه کېږم له ناکامه درته خاندم. زما ړنګه بنګه پروته هره ګامه درته خاندم. زما ړنګه بنګه پروته هره ګامه درته خاندم. جوړې تکړی بخیر خیرت دی. ما تا پسې بر کلی ولټوه، ته خو دلته ناست، زه خو د خپونه وغورځولم په دې ډېر تا پسې مې دا ځایونه وکته. بس باغ ولږ راغلم دلته ما لږ ساعت مې تېر شي په تنهایي. دا لباسي خانداګانې پرېږده، زه تا په وجود کې ځای لرم، په رګونو کې زه ننوتم. زه پوهېږم چې ته څه مشکل لرې او ته داسې اوس چې زه دې ولدم نسې په لباسي په خندا شوې. خبرې ډېرې مه کوه، ښه دا واخله او کابل ته ځان رسوه. ځه ګوره منو، بس ځان کابل ته رسوه او انټرویو ورکړه له خیره سره. ځه نو تا ته چا وویلې؟ ما غوندې ورور دی، ته لرې او هلته پوهېږې زه کوم ځای کې یم او ته پردۍ دروازې ټکوې، نو ما ته به څنګه څوک نه و؟ تا راوله غږ په ما باندې غږ نه کوو. تا ما سره کمې خواریانې تېرې کړې. یا وروره ستا د دې نه مخکې هم ډېر احسانونه زما په سر پراته دي. احسانونه پرېږده، دا خبرې مه کوه د احسانونو. ګوره زما مور مریضه شوه تر دې چې د ښځې طلا دې خرڅه کړله. ته زما یو دوست یې. دوستي نو څه شي ته وایي؟ ته ما پوه. نو تر دې حده پورې چې زه په هر مشکل کې تا ته ستا خپل هم وضعیت ښه نه دی، نو ځکه ما تا ته غږ ونه کړو. او بیا دا پیسې نو ته مطمئنه یې چې زه کامیاب یم؟ ګوره امیر جانه، زه دا یقین لرم چې ته کامیابه یې، چې ته بریالی یې، زه بریالی یم. دومره ته سر خلاص کړه. زه د تا ملګری یم، زه تا په ټول درد پوهېږم. او که د کابل په رڼاګانو کې د خپل د خړو کوڅو یار له یاده وباسم، نو بیا داسې کار ونه کړې چې د کابل په رڼاګانو کې به دا د خپلې د خړو کوڅو یار د یاده نه وباسې. الله پاک د تا کامیابه کړه او کامیابه یې له خیره سره. ځه ما ته د الله پاک په ژوند کې ما هغه کامیابي نه په نصیب کوي چې د سختو ورځو ملګری زه له یاده وباسم. الله دې راته تا لري. په خیر لاړ شي، بس رابطه کوه. انشاءالله زه په خیر لاړ شي. خدای په امان. خیر اوسې. مننه. موټر بوزه داسې سیټ ته بله بوزه ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه یې؟ طبیعت ښه دی؟ بخیر یې؟ وبخښه ناصر به چېرته یي؟ ناصر؟ هو زما ملګری و. ته ناصر ملګری؟ هو حمید یم. ناصر به هر مازدیګر د توت لاندې ستا قصې کولې چې دا ډېر غریبۍ مې د مکتب سبا یې مې مکتب ته تلو او بعد د غرمې به بیا بټۍ کې کار کوو او ډېر په مشکله یې دا پوهنتون وویلې او خلاص یې کړو او اوس کابل کې وظیفه لري، ښه وظیفه لري کابل. خو صحیح دی ناصر، خو زما ورور و، زما د زړه سر و، ما سره په هره سختۍ کې لاس راکړی دی.
او ځکه یې زما یادونه کوله. اوس ناصر ووایه چې چېرته دی چې زه وګورم چې خپل احسانونه ورته پوره کوای خو نه شمه، خو یو څه ناڅه ورته لاس ورکړم. والله موږ هم مهاجر استو، دغه 3 میاشتې کېږي راغلي استو دې کلي ته، او ناصر خو د 20 ورځې مخکې موټر ووهو او بیچاره په حق ورسېدو. دا څه د زړه بهر ارمان د خاورې واړولې، څه عجیبه ده په خپل ځان دې خاورې واړولې، لکه څه عجیبه ده څنګه په حق ورسېدو؟ دا ولې؟ دا یو 20 ورځې مخکې موټر ووهو او په حق ورسېدو. وای 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 الله، یو چا غولکه باندې تیږه ګزاره کړه او رسای په دې سر ویشته. ګوره مات خو به نه وي. هېڅ د دې کارونه وونښتې، هېڅ د دې کارونه نه وړېږي، اخر رانه بدل واخیسته. ګوره بله ورځ یې زه څنګه وینم ویله وی کوچې سره مې 2 متره خېز وو. بدل دې واغسته خو در سره ګورم راځه زه چای څکو راځه. ما د زړه په هر ارمان د خاورې واړولې، څه عجیبه ده په خپل ځان دې خاورې واړولې. خو د ناصر بچیان چېرته دي؟ ناصر بیچاره ماشومان مکتبونه یې مکتبونه یې پرېښوده، اوس کباړ راټولوي تر څو د خپل د کور یو نفقه پیدا کړي او رزق روزي پیدا کړي. ملګریا څومره په تاوان د خاورې واړولې، څه عجیبه ده په خپل ځان دې خاورې واړولې، زما د زړه بهر ارمان د خاورې واړولې، یا زما بې وفا ملګريه، خو زما ځواني مرګ ملګريه، ډېر په زغ کې د ژوند تېر کړو. وروره کور یې هماغه ځای کې دی؟ هماغه ځای کې کور یې هماغه ځای کې. که ته یوه مهرباني وکړې د ناصر بچي پیدا کړه او ما خواته هغه موټر ته راوله. زما د زړه بهر ارمان د خاورې واړولې، څه عجیبه ده په خپل ځان دې خاورې واړولې. زما ورور ناصر زما ته اوس په حق رسېدلی. دا ناصر. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې؟ دا د ناصر بچی دی او دا ورور دا یو خی دی د دې ماما دی. ښه ډېر ښه. ما ته خو ناصر ویلي و چې زما اوښیګان په پاکستان کې اوسېږي. هو موږ پاکستان کې وو خو بیا راغلو ته افغانستان ته راغلو. ښه ډېر ښه. ناصر بیچاره ډېر یو مشکلاتو کې مړ شو بیچاره، ډېره سخته یې تېره کړه او ماشومان ډېر مشکلاتو کې دي، بیخي وضعیت خراب دی. موږ خپل هم وضعیت دونه ښه نه دی. غټ زوی کباړ راټولی و، دا بیچاره هم کله وځي و، بیخي وضعیت خراب دی. ما د ناصر سره 2 میاشتې مخکې تلیفوني خبرې شوې وې، خو ما ډېره بې پروایي وکړله. زه باید 2 میاشتې مخکې راغلی وې او د هغې پوښتنه مې کړې وې، خو زه څه خبر وم چې هغه داسې ځواني مرګ موږ ټول یوازې پرېږدي اوسي. وروره خو ته په ما باندې یو احسان وکړه،
هغه دا چې د ناصر 15 لکه روپۍ زه قرضدار یم. دا 15 لکه روپۍ د دې ورور په وړاندې زه تاسو ته در کوم چې د دې ماشومانو مورکۍ ته یې ورکړي. او بله وروره ما سره به دا وعده وکړي چې دا او د دې هغه بل ورور دواړه به په شخصي په اعلیترین مکتب کې داخل کړي. د دې چې څومره مصارف کېږي میاشت په میاشت درته زه رالیږم. دا ښه کار به او هر 2 میاشتې بعد به انشاءالله زه کابل نه راځم او د دوی ماشومانو پوښتنه به کوم. صحیح ده وروره، خیر اوسې، خدای تا ته اجر درکړي. زه به دوی بوځم مکتب کې به واچوم او په هلته دوی به دا کار نه کوي، کباړ به نه راځي. الله دې تاسو ته ډېر عمر درکړي. زه اوس ځم چې تاسو ته پیسې م راوړم، نو انشاءالله د دوی هر غم به زه کومه د خیره سره. الله هم خوشحاله لره، الله هم خوشحاله لره. ورندار ته هم تسلي ورکړئ، انشاءالله نور به هېڅ غم نه ویني. او الله دې د زړه صبر ټولو ته ورکړي سره زما. رئیس صاحب ته په رښتیا 15 لکه روپۍ قرضدار یم. زه د هغوی 1500 کروړ هم چې قرضداري په ځان ومنم هم کمه ده. ناصر هغه څوک و چې تل یې په هر سخته کې ما ته لاس راکړی. ما به چې مکتب ویلې او د خښتو په بټۍ کې به مې کار کو، دې به خپله د حق مزدوري ما سره نه مې کوله چې دا ناامید سره شي او مکتب پرې نه دي. پوهنتون مې هم همدغسې په ما چې هره څه زما چې مورکۍ مریضه شوې هغې د خپلې ښځې طلا خرڅه کړې ده او ما ته لاس راکړی. نو زه 15 لکه روپۍ نغدې په دې خاطر ورکوم چې دی خپل ژوند په روان کړي. هغه غم خو ترېنه زه نشم لرې کولی، خو دا سختیانې به یې لږ اسانه شي او په اولادونو به یې زه د الله سره دا وعده کوم چې په هغوی به زه شخصي درسونه وایم چې تر څو خپل ارمانونه پوره کړي. رئیس صاحب ډېر کم خلک ستا غوندې دې وخت پیدا کېږي. ډېر کم خلک د ناصر غوندې پیدا کېږي، ډېر کم خلک.